په جاپان کې یو پیره زلزله راغلی وه نو په هغې کې ما یو کتاب کته هغې کې جاپان لیکلی بیا ما د یو مولوي صاحب د خولې نه واورېدل چې هغه پکې غالبا چین یادو به هر حال چین یا جاپان هر یو ملک خو لکه دا کوم واقعیات چې پکې راغلي ونه دا ډېره زیاته عبرتناکه ده چونکې نن سبا زلزلې دي نو تاسو ته څه کویم چې په زلزلو کې اکثر داسې واقعیات مخې ته راشي نو هغې په کتاب کې لیکلي وو چې کله دا زلزله راغلې وه ډېره زیاته تیزه نو دا غونډ عمارتونه چې وو دا راپریوتي وو نو په دې کې دا ملبې چې کله لرکول هغه حکومت نو په هغې کې تقریبا 100 ورځې بعد 3 ورځې پکې تېرې شوې وې یا 4 وې یا 5 وې چې کله یو کور ملبې لرکوله نو په هغې کې لاندې یو ماشوم او یو مور وه دا پکې را پیدا شو راووتل پکې چې وی کتل کله هغې کې هغې وکتل ډاکټرانو هغه زنانه چې وه نو هغه بېهوشه شوې وه هغه هم ژوندی وه او هغه ماشوم چې کوم نو هغه هم ژوندی و نو هغې اسپتال ته زر بوتله چې کله اسپتال ته بوتله نو چونکې هغه ډېر زیات څو ورځې سړی خوراک ونه کړي دغه شان بند په ملبه کې پروت وي نو هغه خو ډېر زیات کمزور هم شي ډېر زیات ذهني په ټینشن کې وي نو هغه چې کله د هغې هغه ریکوري په مزه مزه کېده نو په اسپتال کې خلکو ډیر عجیبه یو شی ولیده کله چې هغه زنانه اسپتال ته بوتله نو زنانه هغه لاسونه چې کله وکتل د یو لاس دا ګوتې چې کومې وي د هغې دا سرونه نه دي دا چې کله وکتل نو ډاکټران هم حیران شو د دې ګوتو دا سرونه چې کوم دا نه نو حیران شو چې دا پته لګي نه چېرته څه ځناور خوړي دي یا څه چل شوی دی دا سرونه دی ګوتو ولې نشته دا خوړلي شوي وو داسې کله چې دا زنانه تقریبا ریکوري وشوه او بیا په هوش کې راغله نو بیا خلکو حیران وو ډاکټران هم نو هغې دې نه تپوس وکړه چې ستا د ګوتو باندې څه چل شوی دی لکه مونږ نور هغه په ملبه کې داسې ګیر وو چې صرف خوځېدي نه شو لاندې معمولي دا لاس او د هغې خوځولي شو نور لکه نه پاسېدي شو نه هغه ماشوم ځان ته رانږدې کولی شو داسې ګیر شوي په ملبه کې نو هغه زنانه ورته وایي چې دا خو داسې کار و چې زما دا ماشوم چې کوم دی نو دې زما نه داسې ځای کې ګیر شو چې نه دی ما ځان ته رانږدې کولی شو زما صرف دا یو لاس ده ته رسېده بس ما به دا لاس وښه داسې نور خو زه نه پاسېدی شم نه خوځېدی شم دومره په منونو ملبې زموږ د پاسه پرتې وې او نو کله چې زما دا ماشوم به اوږې شو نو ده به په ژړا شو نو ما به داسې کار وکړه چې دا خپله ګوته نه ده دا به ما په هغه هر څه پسې داسې ومږله اول دا یو ګوته نو دا به مې ومږله نو دا به ما ته پته ولګېده داسې لمده به شوه نو زخمي به شوه نو ما به دا ګوته هغه خپل بچي د په خوله کې ورکړه نو زما هغه بچی به په دې باندې لګیاو نو هغه به دا ګوته داسې رودله نو هغه وینه چې کومه زما وه هغه به یې رودله نو بس دا داسې د هغې د وجې نه هغه به دا ګوته زما وخوړه چونکې خو به اوږې شوی نو زما دا دومره ګوته چې وه دا به یې وخوړه بیا چې کله بیا هغه اوږې شو نو بیا دا بله ګوته هغه یو ګوته چې به ما ته پته ولګېده چې دې کې اوس وینه او دغه کم شو نو بیا به مې دا بله ګوته داسې زخمي کړه نو دا مې هغه په خوله کې ورکړه بیا چې کله هغه دویمه ګوته هم دغه شوه بیا داسې درېیمه بیا څلورمه نو داسې دا ما دا چې زما دا بچی ژوندی دی که نه نو دا د دې وجې نه چې ده به زما دا وینه چې کوم ده دا به یې څکله نو د دغې وجې نه به دې موړ شو نو هغه خپلې ګوتې زخمي کړې خو چې زما دا بچی چې کوم دی نو دا ژوندی پاتې شي مور داسې الله داسې یو تحفه دې خلکو ته ورکړې ده چې د هغې په زړه کې دا چې زما په وینه باندې زما د دې بچي کار کېږي که نه نو هغه خپله وینه هم د خپل بچي ته ورکوي خو نن سبا داسې دور راغلی دی چې داسې هلکان خپلو موریانو ته داسې خبرې کوي او داسې خبرې چې هغه سړی واوري د هغه ذهن داسې شي که نه چې خدای پاکه داسې مور ته داسې خبرې کول په سړي باندې دا ویښته ودرېږي مونږ په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي په دې خپلو غوږونو باندې مو اورېدلي دي رابغله دلته کې مو چې کوم والدین به وارث صاحب به هغه به موږ ته پخپله وایي زما دا زوی مور ته داسې کنځل کوي داسې ورته وایي ما ته داسې کنځل کوي نو دا هغه مور پلار دي چې هغه دا اخیري هغې ته پته وه چې زه ګیر یم او زما په دې وینه به ده څه وشي خو زما دا بچی چې کوم دی نو دا به یو څو ورځې ژوندی پاتې شي نو هغه خپله وینه چې کوم دا هغې خپل بچي له ورکوله خو وایي چې زما دا بچی چې دی که زه دې مړه شمه خو چې زما دا بچی ژوندی پاتې شي نو دا مور او پلار چې کوم دی یاد ساتئ د دې ډېر زیات خیال ساتئ او ډېر زیات عزت یې کوئ قدر یې کوئ ګورې داسې وخت راغلی دی
دا ګوره د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې د جنکې چې کوم دي ځوانانې دا به خپل موریانو سره جګړه کوي، خپل موریانو سره به دیله به جوابونه ورکوي. دا الکان چې کوم دي دا به خپل پلارانو ته جوابونه ورکوي، دا به خپل مور او پلار ته د الکان او جنکې دا به ورته بد رد وي. دا یاد ساته دا ګوره د قیامت علامو نه یو علامه ده. دا تاسو ګوره په پښتنو معاشره کې په دې ټولو معاشره کې تاسو ګوره دا حل اوس شروع شوی دی. الله دې زمونږ بچی نیک عمل صالح کی، الله دې زمونږ د دې هر څه نه حفاظت وکي. زمونږ د ټولو مسلمانانو چې چا بچی دی الله دې نیک عمل او صالح کی، چې د خپل مور او پلار ډیر زیات خیال ساتي، خاص طور باندې چې کوم پښتانه دي زمونږ او د هغې بچی د هغې نافرمانه دي، الله دې هغه فرمان بردار کی.